شروع کوو د الله په نامې سره متوجه اوسئ. نننۍ موضوع موږ تاسو په کنډیشنل فارمټینګ کې نیو رول کې البته دویمه کټګوري یا دویم برخه چې کومه یو ده هغه فارمټ اونلی سیل ډاټ کنټینټ دی. دې باندې مو چې کله کلیک کو اتومات وینډو چینجېږي. دې لپاره تاسو باید سیلونه مشخص کړئ چې دا فارمټ کومو سیلو ته ورکوئ او په څه رقم قیمتونو دا فارمټ تطبیق کوئ. نو انتخاب شول سیلونه ورته. بیا راځو چیرته نیو رول ته. کله چې نیو رول ته راغلو دلته چې لیکلی دی فارمټ سیل. دغه ځای کې تاسو سره مختلف مسایل راځي. آیا د سیل ویلیو غواړئ تاسو دا شرطونه پې تطبیق کړئ؟ سپیسیفیک ټیکس باندې تطبیق کول غواړئ، مثال په ډول ډیټ باندې غواړئ، بلینک سیلو باندې غواړئ، نن بلینک ایرر و نو ایررز. راځو اول سیل ویلیو باندې. کله مو چې سیل ویلیو انتخاب کړه دغه پراپرټي راځي. په دې پراپرټي کې د سیل ویلیو لپاره موږ سره دومره اپریټر دي. دا موږ سره شی دي اپریټر دي. اولنی اپریټر چې کوم یو ده بټوین ده. شی ده بټوین باندې مو چې کلیک کو وایم چې په دې سیلو کې که چیرته کوم عادت 10 نه سټارټ اخیستی وي تر 80 پورې دغو ترمنځ چې هر یو عادت وي نو هغې ته کوم فارمټ ورکه. فعلا کوم فارمټ مشخص ده نه ده. فارمټ ته به راشي ګورئ هماغه پراپرټي چې تاسو په فارمټ سیل کې ویلې ده راځي. زه ورته یم چې بارډر یې شی کا بګراوند یې دغه رنګ کې کا اوکې کا اوسې اوکې کا. فعلا ګورئ زه لیکم 90 یا 900 کوم دغه یې واخیستو نه. کله چې 50 ولیکم آیا د شرط په منځنۍ حصه کې نه ده دا اتوماتیک رنګ واخیستو. لیکم 9 شرط یې وانخیستو. که ولیکم مثال په ډول 14 خو ما شرط کې شامل شو که نه انټر یې که رنګ یې واخیستو. بټوین باندې ورسېدې. که چیرته بیا تاسو غواړئ دې برعکس وي دې شی وي برعکس وي زه غواړم چې په دغې سیلو کې ناٹ بټوین هر عدد چې 10 نه نیولې تر 80 پورې شامل نه وي یعنی بغیر دې نه څه کار وکړه ورته وایم چې دې ته دا رنګ ورکړئ. اوکې ګوره واخیستو که نه ځکه بلینک هم شامل نه ده که نه دا بلینک هم شرط کې شامل نه ده. دلته لیکم چې اوس ورته لیکم 80 رنګ یې سور شو. لیکم 500 بیا لیکم په اصطلاح 550 اوس پې ورسېدی ځکه بټوین لپاره مو دا رنګ واخیستو نن بټوین لپاره دا رنګ. مشکل شی خو نشته. بل یو شرط چې کوم یو مونږ تاسو سره ده دا کلیر کومه هغې ته مونږ تاسو څه وایو په فارمټ کې هغې ته مونږ تاسو ایکول وایو. ایکول څه معنی یو مشخصه ویلیو هغه کیدای شي ټیکس هم اوسي ښه مشخص نمبر یا ټیکس ځکه ایکول مساوي لپاره استعمالیږي. هر عادت چې قیمت 90 وي یا هر عادت چې قیمت 50 وي دا اختیاري ده. هغې ته کوم رنګ ورکه زه ورته یم دغه رنګ ورکه. صحیح شو. نور دا پراپرټۍ باندې تاسو پوهیږئ. اوکې که اوس چې دا قیمت زه چینج کم 50 بیا ولیکم دا به مو هغه رنګ اخلي او که چېرته قیمت چینج وي کوم رنګ به نه اخلي. همداسې دا که نه ده. واپس راځم زه ورته یم نه بغیر د دې 50 نه یعنی ایکول نه وي 50 سره نو هغې ته کوم شرط ورکه کوم رنګ ورکه 50 به ولیکې ناٹ ایکول ټو نو بیا ورته مثال په ډول دا رنګ ورکه. اوکې که اوکې اوس بیا اوکې. اوس چې کوم عادت 50 قیمت اخلي هغې رنګ به زیړ کېږي بغیر د هغې نه به ټول شی کېږي دغه سور رنګ اخلي. بیا ورسېدی واپس راځو لکه مثال په ډول زه د دې مثال درکم. فکر وکړئ دلته موږ سره نیشنلټي ده. صحیح شو. زه وایم که چیرته دلته یو کس رالو نیشنلټي د هغې افغان و نو هغې ته بلو کلر ورکه. ایلس هغې نه بغیر چې هر کوم هیواد والا و پاکستانی و ایرانی و هر څوک چې و هغې ته سور کلر ورکه. ګوره یو شرط شو که نه تاسو ته اوچت ښیي. ګورئ زه دلته راځم څه ورته یم نیو رول. اول سیلونه مې انتخاب کول. چیرته راځم دغې برخې ته راځم څه ورته یم که چیرته شرط ایکول شو د چی شي سره افغان سره. صحیح شو. نو هغې ته فارمټ بلو کلر کې ورکه. صحیح شو. بلو کلر فونټ نوشتو رنګ سپین کا.
صحیح شو او بولډ کا صحیح شو صحیح ده کنه او دا می اوکی کو اوکی می کو دا د ایکوال لپاره شو که چیرته همدغه ځای کې افغان نه و خو السار هیواد والا چې وو نو هغوی ته شی وکړه دلته راشه نوټ ایکوال واخله شی واخله نوټ ایکوال نوټ ایکوال څه شی افغان نو هغې ته بیا اتومات یو کار وکړه چې دغه بګراونډ یې سور کا بګراونډ یې سور کا لیکل یې ورته بولډوامه خو یې لیکلو رنګ ورته زیډ کا صحیح شو یا مثال په ډول تور کوي زیړوي هر یو کار ستاسو زه یم ښایي تورې که صحیح شو اوکې دا شی نو یو ډیزاین بلد اوس ګورئ دا اوکې دوه شرطه مونږ تطبیق کړل که نه فعلا خو ټول په اصطلاح دغه دي یو کس راځي بیا راځي مثلا پاکستانی صحیح شو سور ده که نه بیا یو بل کس راولو افغان بیا پاکستانی رالو بیا ایران صحیح شو بیا افغان رالو چې کله افغان راځي اتومات به بلو کیږي یو خو رسیدی که نه بغیر د افغاني نه هر کس چې راځي نو هغه به شی کیږي رنګ به یې سور وي هغه اختیاري تاسو چې هر فارمټ مو په کار وي واپس به دلته هم شی کو کلیر بیا دلته ګورئ په دغې شرطو کې دلته ورته وایي چې نه که چیرته موږ سره په دې فارمټ سیل کې کوم عادت ګریټر دین و زیات و د څونه مثال په ډول شرط اختیاري ده 50 نه نو هغې ته فارمټ ورکه فارمټ صرف دا فیل به واخلم نور په دې آپشنو تاسو پوهیږئ فارمټ ورته ورکوم مثال په ډول دغه یو اوس وګوره اوکې کوم عادت چې 50 نه پورته و ټولو رنګ واخیستو که نه ښکته یې نه اخلي خپله 50 پکې کوم رنګ اخیستی نه ده ځکه پورته مو ویلې او که چیرته برعکس یې دې کار کوي نو بیا به څه وکړې لیز دین به ورته وایي دلته به راشي شی لیکلی لیز دین لیز دین څونه قیمت اختیاري ده ښه دلته ټیکس تاسو نشو استعمالولی بیټوین اپاره ګریټر دین اپاره تاسو ټیکس نشي استعمالولی اوس ایکول کې خو مونږ ټیکس استعمال کو که نه دې کې بیا ټیکس نشي استعمالولی یعنی دې لپاره صرف ډیجټ پکار دی نمبر یې پکار دی صحیح شو کم وایي څونه 50 نه نو بیا څه وکئ دلته راشي اوکې خپله 50 هم شامل نه ده ښه که بیا غواړې دا دې ورسره شامل شي یعنی دا 50 دم شامل شي نو دې کار لپاره تاسو څه وکئ نیو رول ته راشئ فارمټ ته راشئ فارمټ کې ورته ووایئ چې وکئ greater than or equal to مساوي مې درته ویلې څه لپاره و باید مساوي وي greater than څه لپاره و لوی وي زه وایم که چېرته کوم عادت دغې شرط نه لوی وي یا مساوي وي نو کوم شرط نه 50 نه مثال په ډول صحیح ده که نه نو هغې ته کوم فارمټ ورکه وایم چې دا فارمټ ورکه اوکې که اوکې ګوره 50 هم شامل شول که نه همدارنګ لیز دین پې ورسېدی راځو دلته یو بل شرط چې کوم یو ده دې باندې خو ورسېدی دویمه موضوع په نیو رول کې البته فارمټ اونلی سیل ډاټ کنټینټس کې سیل ویلیو خلاصه شوه ټیکس یا سپیسیفیک ټیکس ده سپیسیفیک ټیکس مو چې کله انتخاب کو د لاندنۍ برخه عین شکل ده صرف دلته آپشن دغه شوې دغه اعاداتو لپاره نه ده دا صرف ټیکس لپاره ده څه رقم ته ولې دې کې عادت مونږ شاملولی شو خو عادت به یې ټیکس په څیر پیژني صحیح ده که نه یعنی عادت به یې څه رقم ته پیژني ټیکس زه وایم اوس ګوره په عادت باندې درته تطبیق کوم کنټیننګ څه معنا شامل زه وایم چې په هر عادت کې 15 شامل وي هر عادت کې 15 شامل وي نو هغې ته دا رنګ ورکړه ګورې اوس ورته اوکې ګوره 15 چې په هر عادت کې شامل وو که اول کې وو که اخر کې عادت یې ورکړو ګوره 15 شپېته اخر ته راغلو دې ته کنټینټ وایي خو دا مونږ اصلا ټیکس لپاره زیاتره نه استعمالوو زیاتره یې څه لپاره استعمالوو ټیکس لپاره ځکه هغه نوم نه معلومیږي چې ټیکس ده لکه زه دلته لیکم امپلای نیم دلته نومونه دي خالد ده داود ده نورالله ده علی جان ده نورجان ده ولید ده احمد ده زاهد ده صحیح شو زه وایم په دغو کارمندانو کې
دا کارمندانو لیست چې ده په دې کارمندانو کې یو کس ما ضرورت و خو نوم سپیل راته معلوم نه ده خو دومره پوهیږم چې په نوم کې جان راتلل یا مثلا دومره پوهیږم چې هغه نوم کې آر کرکټر شامل و دومره پوهیږم نور نه پوهیږم چې هغه څوک و هدف خو مو واخیستو کنه نو دې کار لپاره چې هغه سرچ کې دلته راشي دلته چې کله راغلی څه به ورته وایي کنټیننګ مو چې کلیک کو آیا کلمې مطابق را سرچ کوي که حرف مطابق که حرف مطابق سرچ کوي یو حرف به لیکي که دوه حرفو مطابق سرچ کوي دوه به لیکي چې هر څومره ستاسو په ذهن کې وي زه وایم چې په هر نوم کې آر راغلی وي یعنی دومره پوهیږم چې هغې کس په نوم کې آر و نو هغه ماته سرچ کوي ګورئ دا مو کلیک کو او فارمټ مې ورکوی یو نورالله ده بل نورجان ده دغو دوو کې کوم یو ده ستاسو کارمندانو کې بل داسې څوک نشته ده اتوماتي سرچ کو کنه او که چیرته داسې یو وخت راځي لکه مثال په ډول چوایس ډیر وي ته وایې چې بغیر د وارثه یعنی استثناء شوه که نه شوه بغیر د وارثه څه کارمندان چې دي دا ټول ماته هایلایټ که یا بغیر د نورجانه یا بغیر د علیجانه هر څوک چې وي نو دې کار لپاره مونږ څه کوو راځو دلته ورته وایي نیو رول کې دلته ټیکسټ کانټینټس سپیسیفیک ټیکسټ دلته ورته نوٹ کانټیننګ واخلی کله مو چې نوٹ کانټیننګ واخیستو هیڅ شي نه بغیر زه وایم په هر نوم کې چې ال راغلی وي که په اول کې وي که په آخر کې وي فرق نه کوي چې ال راغلی وي هغه مونږ ته شی که پرېږده بغیر د دې نه صحیح شو نو بغیر د دې نه چې کوم نوم کې ال نه وي ټول موږ ته هایلایټ کوئ ګوره خالد کې ال شته پرېښودلو نورالله کې ال شته جان کې دا ګورې ټولو کې ال ده کوم نومونه چې ال نه لري هغه یې شی کړل هایلایټ یې کړل په دې ورسېدی مشکل شی خو نشته دوباره راځم دلته ورته وایم چې کلیار یې کړه پاک بیا راځم ورته وایم چې نه نیو رول داسې یو وخت راځي چې تاسو یو نوم نه پوهیږئ خو صرف دومره پوهیږئ چې هغه نوم سټارټ په ډي سره و یا سټارټ په ا سره و یا سټارټ په بي سره و دومره پوهیږئ نو دې کار لپاره راشي چیرته دویمې کټګورۍ ته سپیسیفیک ټیکسټ ته راشئ دلته ورته وایي چې شی بیګین ویت شروع یې چې شي سره ده ډي سره یعنې نور نه پوهېږم خو دغه شروع چې کومه یو وه ډي سره ا سره هر کرکټر سره چې تاسو غواړئ نو بیا ورته هایلایټ یې که دا رنګ مثال په ډول اوکې که اوکې ګوره ا سره سټارټ اخیستی که نه یا مثال په ډول ختم یې که بیا غواړئ یعنې که چېرته ختم غواړئ نو بیا به راشي دلته څه به ورته وایي اوکې سپیسیفیک ټیکسټ او دلته به څه ورته وایي اینډ ویت چې شي سره ختموي ډي سره مثلا نومونه به تاسو ته سرچ کوي چې په ډي شی وي ختم وي ګورئ ورته خالد داود ولید احمد زاهد دا که نه ده پې ورسېدی مشکل شی شته بیا راځم ورته وایم چې کلیر ختم سوال شته دی کې اوس یو بل چې شي ته متوجه اوسېږي ورونو چې دا خو موږ سره سپیسیفیک ټیکسټ او سیل ویلیو لپاره دا آپشن وي اوس چې که چېرته ډیټ اکارننګ یاد مو شي که نه هایلایټ کې مې درته کړی کلیک کې کو دا مو چینج کو دا آپشن مې ټولې درته کړي یعنې تېرې ورځ تاریخ موږ ته هایلایټ کوي نننۍ ورځې سبا ورځې تاریخ موږ ته هایلایټ که دا مسایل مې درته کړي خو بیا هم چې مثال په ډول دلته خپله شرط جوړوو کنټرول دوه ټکیه نننۍ تاریخ شو 23 د 2019 سبا ورځې تاریخ شو مثال درته وایم صحیح ده که نه او همدارنګه اوله میاشت 21 تاریخ 2019 پرون ورځې تاریخ ده همدارنګه دویمې میاشتې دویم تاریخ 2019 صحیح شو راتلونکې میاشت ده صحیح شو دویم تاریخ دویمه میاشت راځي 12مه میاشت دویم تاریخ مثلا 2019 13 میاشت تاریخ ده صحیح ده که نه همداسې ده که نه اوس زه غواړم دغې تاریخو کې یا دغو سیلو کې
هر سل چې پرون ورځې وي هم موږ ته هایلایټ شي نن ورځې وي هم هایلایټ شي که فکر مو کړی وي دا ما دلته درته ویلي دي خو بیا هلته چون کسټوم راځي د خاطره که دغې ځای نه کوي که هغې ځای نه فرق نه کوي اوس به راشو دلته ورته وایو چې نه نیو رول کې چې کله راغلو دلته کلیک څه ورته وایم ډیټس اکارننګ دا مو چې کله کلیک کو ورته پرون ورځې کوم تاریخ چې وي هغې ته یو ډیزاین ورکه نن ورځې چې تاریخ وي هغې ته بل ډیزاین ورکه اوس یې ګورئ ورته پرون ورځې تاریخ دا ډیزاین شو صحیح شو نننۍ ورځې مثال په ډول ورته وایم چې دې ته دا تاریخ دا ډیزاین ورکه اول به نن ورځې تاریخ ډیزاین کو اوس یې ګورئ ورته ټوډے هایلایټ یې کو که نه دا آسانه طریقه شی ده دلته راشه ورته وایي ډیټ اکارننګ فرق نه کوي دغې ځینې چینج که دا پرون ورځې درته ښیي که نه که بیا سبا ورځې ګورئ دا سبا ورځ ده لاست 7 ډے لاست ویک دا مې ټول درته کړي که نه پې پوهېږئ مشکل شی شته ښه صحیح پې ورسېدی دا و موږ سره شی ډیټ اکارننګ بیا که چېرته داسې یو وخت راځي لکه مثال په ډول زه وایم دغې ځای کې دا سیلونه دي دې سیلونه ټول خالي دي که نه دغو سیلو ته زه یو ډیزاین ورکم خالي سیلونو ته یو ډیزاین ورکوم او خالي چې نه وي بل ډیزاین ورکوم نو څه ورته وایم دلته راځم دغې ځای کې ورته وایم چې بلینک نو اول بلینکس دي بیا نو بلینکس دي که چېرته سیلونه خالي وو یعنې کوم سیل کې چې ډیټا نه وه هغې ته دا رنګ ورکه صحیح شوه اوس چې کله اوکې کم ګوره ټولو هم دا رنګ واخیستو چې کله ډیټا ته لیکې هغه که نمبر وي که دغه به ختمیږي خو چې خالي و دا رنګ باخلي دا اوس استعمال یې درته کومه اوس که چېرته بیا تاسو غواړئ چې نه داسې که چېرته معلومات پکې وو یعنې هر قسم معلومات چې خالي نه وو نو هغې لپاره کوم شرط تاسو ته پکار ده نو بلینکس به واخلئ دلته به رنګ ورکړئ مثال په ډول دا رنګ ګوره هر سل چې دغه اخلي په اصطلاح معلومات نو هغه به هغه رنګ اخلي لکه لیکم ولید انټر کا رنګ به اخلي او چې خالي وي دا رنګ راځئ چې دې استعمال درته وکړم دا چیرته استعمالیږي زه راځم دغې ځای کې یو شیټ اخلم دې ته ام پی نمبر نیم جاب سیلري کمیشن به ورسېدی اوس دلته راځم آی ډي یو آی ډي دوه نومونه لیکم وظیفې لیکم دلته راځم د سیلري شوه یعنې دې استعمال باندې ځان پوه کړئ ښه اوس دا یو جدول ده موږ سره په دې جدول کې بعضې کارمندان دي چې مثال په ډول وظیفه یې نه وي معلومه لکه داود وظیفه نه ده معلومه به ورسېدی دی وظیفه نشته ده معلومه نشته بعضې وظایف دي چې کارمندان یې لاړ دي لکه دغې پوزیشن کارمند لاړو بعضې کسان دي چې معاش یې نه وي اخیستی بعضې کسان دي چې کمیشن نه لري لکه دا یې نه لري دا یې نه لري او همدارنګه دا یې نه لري اوس زه غواړم په دغه خپل جدول کې معلوم کم هغه کسان چې یای وظیفه نه لري معلوم کم هغه پوزیشن چې هغه خالی وي معلوم کم هغه کسان چې معاش یې نه وي اخیستی معلوم کم هغه کسان چې کمیشن نه لري دا ټول به مونږ څنګه معلومو دا به ورته انتخاب کې انتخاب نه بعد به راشي څه به ورته وي نیو رول ته دا ډېر مهم ده ښه نیو رول ته چې کله راغلی دویم آپشن ته دغې ځای کې به څه ورته انتخاب کې بلینکس بلینکس مو چې کله انتخاب کو بلینکس دې نه بعد به ورته وي فارمټ یو مشخص ډیزاین به ورته جوړ کړي فل افیکټ ته راځم فل افیکټ کې څه ورته وایم دوه رنګه دي وي یو دی
سور وي بل د مثال په ډول تور وي او دې ډیزاین د هم دغه شکل وي. صحیح شو. او که بیا پیټرن ورکوي پیټرن لکه مثال په ډول پیټرن ورکوم په دې رنګ سره دا ګورئ دا ډیزاین شو بس خلاص. اوس چې کله اوکې کو ولې دې رنګ که چیرته سور شي لکه ځکه دا یعنی په اصطلاح ښه ده په دغې ښه ده چې موږ ته واضح ښکاره شي. اوس چې کله اوکې کو دغه دورونه دغه کس ګورئ اتومات درته وښودلو چې وظیفه نه لري. دغه کس چې ده کمیشن نه لري. دغه کس چې دا پوزیشن خالی ده کس ورته نشته. دې کس چې ده کمیشن نشته. دې کس چې کوم یو د سلري نشته او دې چې ده هم کمیشن نشته. اوس به ورسېدی او که چېرته بیا دې برعکس غواړئ یعنی مثلا هغه کسان چې معاش یې اخیستی وي وظیفې هر څه پوره وي نو هغوی ته یو مشخص بل ډیزاین ورکول غواړئ نو را به شي دلته دویم کټګورۍ ته دغې ځای کې به څه ورته وایي نو بلینکس. دې لپاره چون جدول هر یو ځان ته یو فارمټ لري که نه لري زه ورته یم دا فارمټ ورکه بارډر ورکه په دې شکل سره او بارډر رنګ هم دا صحیح ده. اوکې که ګورئ ورته اوکې وشو که نه مستقیم ډیزاین یې واخیستو پې ورسېدی. بیا داسې یو وخت راځي چې تاسو سره په سیلونو کې ایرر وي لکه زه اوس ګوره ښه مساوي دغه عادت راخلم عادت 4 عدد وي دا عادت راخلم جمع کومه د بل یو ټکس سره لکه دې سره یو ایرر شو که نه. زه غواړم په دغې سیلو کې که چېرته ایرر و کوم ډیزاین دی واخلي که ایرر نه و کوم ډیزاین دی واخلي یعنی ایرر لپاره یو ډیزاین جوړوو او نن ایرر لپاره بل ډیزاین جوړوو نو دلته راځم څه ورته وایم نیو رول ته راغلم. نیو رول کې ورته دویم آپشن کې ورته شی اخلم ایررز لپاره څه ورته وایو که چېرته ایرر و بیکګراونډ یې دغه رنګ کا اوکې کومه صرف دا مثال در کومه ښه اتومات اوکې. که چېرته ایرر نه و یعنی امکان لري موږ سره ایرر نه وي نو دې لپاره تاسو څه وکئ دلته راشئ نو ایرر دې ته وایو چې دې ته بلو کلر ورکړئ اوکې بیا هم اوکې ګورئ ټول بلو شول. اوس ګورئ مساوي دغه عدد جمع انټر که کوم ایرر شته نشته خو که چېرته بیا ورته دلته راشم مساوي مثال دا عدد جمع دې ولید سره انټر کوم ایرر د اتومات مثال په ډول د ایرر مثال به هم دلته درته وکړم لکه تاسو سره جدول زه راځم ټوټل اخلم صحیح شو دلته راځم مساوي دغه عدد جمع دی یعنی سلري جمع کمیشن شو انټر وایم دا غواړم په دې نورو تطبیق کم دغه کونج ګورئ ډبل کلیک کې ښه دا کونج باندې چپ ماوس ډبل کلیک کې اتومات فرمول په تطبیق کیږي همداسې دا که نه ده پې ورسېدی. ښه په دې کې مونږ تاسو دې ته بارډر هم ورکوو او فل کلر به هم ورکوو چې ټول یو ډیزاین شي. اوس په دې کې زه دلته راځم کیو لیکمه یو ایرر راغلو که نه دلته مثال جی لیکمه یو بل ایرر راغلو دلته راغلو زه غواړم دا خو جدول ډېر غټ وي ډېر لوی وي دا خو یو اگزامپل در کوم. زه غواړم چې هر چا په سلري یا ټوټل کې کوم ایرر ولري یا ریکارډ ایرر ولري هغه ماته هایلایټ کا نو دې کار لپاره راځئ چېرته نیو رول ته دلته دا آپشن واخلئ دا به چې کله واخیستو ایررز انتخاب کې ایرر مو چې کله کلیک کو ورته یم سور کلر ورکه یا هم دا کلر ورکه سور به نه ورکو دا به ورکو اوکې ګورئ ته ورسېدئ مشکل شی خو نشته سوال شته دی کې دا و دویمه کټګوري د نیو رول.